د دنیا شیرین وختونه زده باد بشان تیریږي ماشوم توب و ځواني تور سو پرهام زی خزانیږي د ژوند لار زده باد بشان تیریږي ماشوم توب و ځواني وړاندې کوونکی مولوی محمد یاسین فهیم. یا شیرین وختونه زده باد بشان تیریږي د ژوند لار پرهام زی خزانیږي تر حبیب صد قسم را پریشی خبر دی وای زولاړم ته زما پر لار راغلس بختور دی کچالار کړه غلطه وعذاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم ځانګړې شوې د ګناهونو ازرار او د ګناهونو نقصانونو ته. هغه انسان چې تل لپاره د الله د اوامرو نه سرغړونه کوي، په ګناه او په بدبختۍ او په فحشا باندې اخته وي، دا انسان به سپکوالي او ذلت سره مخ کیږي. په ټولنه کې به عزت نه لري، په خپل کورنۍ کې به عزت نه لري، بلکې هغه به سپکوالي او ذلت سره مخ کیږي. ځکه د ګناه په وجه انسان د الله رب العزت د رحمت له نظره غورځېږي او سپک ګرځي. الله رب العزت فرمایي ومن یهن الله فما له من مکرم. الله چې څوک سپکړي نو بیا هغه ته څوک عزت ورکوونکی نشته چې بیا هغه ته عزت ورکړي. او الله هغه انسان سپکوي چې هغه د الله د اوامرو نه سرغړونه کوي او په ګناه او په بدبختیو او په فحشاو کې اخته وي. نو الله چې څوک سپک کړي بیا که د دنیا ټول کائنات راټول شي چې هغه ته عزت ورکړي خو څوک عزت نشي ورکولی. امام حسن بصری رحمه الله فرمایي هانوا علیه فعصوه ولو عزوا علیه لعصمهم. ګناهګاران د الله په نسپک او ذلیل شول نو ځکه یې د هغه نافرماني وکړه او که چیرې دوی د هغه په نزد باندې عزتمن وای نو له ګناه څخه به ژغورلي وای. نو هغه انسان ګناه ته لاس اوږدوي، د الله د اوامرو او د الله د احکامو نه سرغړونه کوي چې هغه الله څخه سپک او ذلیل وي. او څوک چې الله څخه عزتمند وي نو الله رب العزت هغه د ګناه نه ساتي، هغه ګناه ته لاس نه اوږدوي. الله دې موږ ته هم د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو چې الله څخه سپک او ذلیل نشو. همدارنګه په یوې ټولنه کې او په یو کورنۍ کې که یو غړی ګناه ته او بدبختیو ته لاس اوږدوي، په فحشا او په منکراتو باندې اخته وي، نو په هغه کور کې نحوست او سپیروالی راځي. ګناه داسې سپیروالی لري چې یوازې ګناه کوونکي ته نه بلکې نورو خلکو او مخلوقاتو ته هم رسیږي چې بیا د هغې په وجه ټول مخلوق هغه باندې لعنت وایي. یو خو د خپلې ګناه پیټی شو او بل د مخلوقاتو لعنت ویل چې ستا د ګناه په وجه باندې ستا د بدبختی په وجه باندې په هغې کورنۍ او په مخلوقاتو باندې هم سپیروالی راغی، د ګناه پیټی د هم په سر او د مخلوقاتو لعنت ویل د هغو ګناه هم په تا باندې. امام مجاهد رحمه الله فرمایي کله وچکالي سخته شي او باران بند شي نو حیوانات او د الله رب العزت مخلوقات او څاروي په ګناهګارانو باندې لعنت وایي چې دا وچکالي د بني آدمو د نحوست او سپیریوالي له امله رامنځته شوې ده. نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو الله ته متوجه شئ، د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړئ، د ګناه نه لاس په سر شئ.
او که ستاسو په کورنۍ کې څوک په بدبختي، په منکرات، په فجایع باندې اخته وي، هغه ته نصیحت وکړئ، هغه ته توصیه وکړئ، تر څو د هغه د ګناه سپیروالی او نحوست ستاسو او په ستاسو کورنیو باندې پرې نوځي. دا تجربې ثابته کړه او تاسو به لیدلي چې په هغې کورنۍ کې یو انسان په فجایعو په بدبختیو باندې اخته وي، نو د هغه سپیروالی په ټولې کورنۍ باندې پرېوتی وي. نه له دې نه مخکې چې د هغو بدبختي په موږ باندې راشي، باید د هغو مخنیوی وشي، خپله هم ځان د ګناه نه بچ وساتو او هغو ته هم په نیکه لاره باندې نصیحت او توصیه وکړو. همدارنګه ګناهګار انسان د خپل عزت او د خپل درناوی له لاسه ورکوي. څوک چې ګناه کوي، په فحشا او په فجایعو باندې اخته وي، هغه به هرومرو ذلیله او خوار ګرځي، ځکه چې عزت یوازې د الله تعالی په اطاعت او په پیروي کې دی. الله رب العزت فرمایي من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. څوک چې عزت غواړي نو په دې دې وپوهیږي چې ټول عزت الله لره دی، چې د هغه په پیروي او د هغه په اطاعت باندې هغه عزت ترلاسه کیږي. نو څوک چې د الله د اوامرو نه سرغړونه کوي، د الله د احکامو نه سرغړونه کوي، په ګناه، په بدبختیو، په فجایعو باندې اخته وي، هغه خپل عزت او د خپل درناوی له لاسه ورکړی. نو هغه انسان که غواړي چې په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د عزت خاوند شي، خلک اوس که محترم او معزز شي او الله څخه هم عزتمند شي، نو هغه د نیکو اعمالو ته مخه کړي، د الله د اوامرو او د الله د احکامو پیروي دې وکړي، هغو ته دې غاړه کیدي او د ګناهونو نه دې لاس په سر شي. همدارنګه د ګناهګار په انسان په زړه باندې مهر لګي. کله چې د یو چا بدي زیاته شي، ګناه زیاته شي، نو پر زړه باندې مهر ولګول شي او له غافلینو څخه وګرځي. چې په زړه باندې د مهر ولګېده، هلته بیا درک د حق هیڅکله ته نشي کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان چې کله یو ګناه وکړي، نو د هغه په زړه باندې یو تور ټکی ولګېږي. نو که د ګناه نه وروسته دې توبه ویستله، د خپل په ګناه باندې پښیمانه شه، الله ته متوجه شه، الله به یې هغه ټکی لرې کړي. او که ګناه پسې دې ګناه کوله، په بدبختیو باندې اخته وه، نو په هرې ګناه کولو باندې به د دې په زړه باندې ټکی لګېږي، نو ټول زړه به تور شي، په زړه به مهر ولګېږي، د غافلینو له جملې به وګرځېږي، بیا به هېڅکله دې ته نیکي نه ښکاري، بلکې تل لپاره به د دې علاقه او شوق وي چې فجایع او منکراتو کې زه اخته شم، لکه الله فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. الله وایي داسې نه ده چې دوی ګمان کوي، بلکې د دوی په زړونو زنګ دی په سبب د هغو عملونو چې دوی کول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هر فرمایي چې د انسان زړه داسې زنګ نیسي لکه اوسپنې ته چې اوبه ورسیږي او هغه زنګ ونیسي. صحابه و کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه یا رسول الله وما جلاؤها، دا د زړه صفایي به بیا به موږ په څه باندې کوو؟ الله رسول الله ورته وایي چې تاسو مرګ یادوئ او قرآن لولئ. نو ګناه په وجه باندې د انسان په زړه باندې مهر لګیږي، زړه تیاره شي، نه الله ته متوجه شي. د الله کلام ولولئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ولولئ، د فقهاو د مجتهدینو اقوال ولولئ چې دین یاد کړئ، او د دین په جوانبو باندې تاسو خبر شئ چې الله څه ویلي. له بده مرغه چې زموږ ټول ژوند په غفلت کې تیر شي، کله هم د دین دپاره او د آخرت دپاره کار ونه که، ټول په بدبختیو او په ګناه کې اخته وي. الله دې په موږ رحم وکړي. همدارنګه د ګناه په سبب باندې ګناهګار انسان د لعنت مستحق ګرځي. ځینې داسې ګناهونه دي که چیرې بنده مرتکب شي، نو د الله تعالی او د هغه د استازي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لعنت لاندې به راشي. مثال په توګه الله رب العزت په خپل کتاب کې پر هغه چا لعنت ویلی دی چې د هغه د کتاب آیتونه او د هدایت دلایل پټوي او له حق ویلو څخه ډډه کوي. همداراز هغه څوک چې پر پاکو ښځو باندې د زنا او د بدکاري تهمت لګوي، الله رب العزت
همدارنګه محمد رسول الله په دیو باندې لعنت ویلی دی. د الله د کلام آیتونه باید څرګند خلکو ته وویل شي او هغه د هدایت دلایل چې الله په خپل کلام کې ویلي دي هغه خلکو ته څرګند وښودله شي او که څوک د حق د ویلو نه ډډه وکړي هغه پټ کړي نو الله په هغو باندې لعنت ویلی. په هغې ټولنه کې چې خرافات وي فساد وي باید د هغه مخنیوی وشي د الله رب العزت د کلام په رڼا کې هغو ته نصیحت وشي. هغه څوک چې په ټولنه کې منکرات ویني بدبختي ویني او د الله رب العزت د هدایت دلایل پټوي نو الله په هغو باندې لعنت ویلی دی. همدارنګه ځینې ګناهونه دي چې د هغو په کړنه باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لعنت لاندې راځي. رسول الله لعنت ویلی دی په هغې ښځې باندې چې هغه ځان ته ویښته دي. همدارنګه رسول الله لعنت ویلی په هغې ښځې باندې چې دا کار کوي یعنې دې ته ویښته لګوي. ویښته لګول ګناه ده او دا داسې ګناه ده چې د رسول الله د لعنت لاندې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی په هغې ښځې باندې چې هغه ځان ته خال لګوي او لعنت یې ویلی په هغې ښځې باندې چې هغه خال بل چاته لګوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی په هغې ښځې باندې چې هغه د خپل وریځې اړوي د خپل وریځې نری کوي د خپل د غاښونو په منځ کې فاصله پیدا کوي د زینت لپاره. رسول الله لعنت ویلی په هغه ښځې باندې چې هغه د نارینهو لباس اغوندي ځان مشابه کوي د نارینهو سره او د خپل سر ویښته هم قیچي کوي د خپل سر ویښته د نارینهو غوندې جوړوي. دې ټولو باندې رسول الله لعنت ویلی. نو دا هغه ګناهونه دي چې د دیو په واسطه باندې انسان د محمد رسول الله د لعنت لاندې راځي او څوک چې د رسول الله لعنت لاندې راشي نو هغه دنیا هم ذلیله ده او آخرت خو هم تباه او ذلیل دی. همدارنګه محمد رسول الله لعنت ویلی په هغه چا باندې چې شراب څکي په هغه چا باندې چې شراب خرڅوي په هغه چا باندې چې شراب اخلي او په هغه چا باندې چې شراب واردوي. خو تر اوسه پورې موږ دې بدبختي او دې مصیبتونو ته لا متوجه شوي دي. هغه مور و پلار چې لعنتي شي د خپل د ګناهونو په سبب باندې لعنتي شي هم د الله لعنت پرې وورېږي هم د رسول الله لعنت پرې وورېږي. یا د هغو د ویښتو په جوړولو یا د وریځو په اړولو او یا د خال په لګولو یا د ناوړه جامو اغوستلو په واسطه باندې نو چې کومه اولاد د دوی نه دنیا ته سترګې غوړوي او هغه پیدا کیږي د هغو نه به څه توقع د خیر وشي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې خپله په نیکو متصف شو او نورو مسلمانانو ته په ځانګړې توګه خپل کورنۍ ته او خپلو اولادونو ته د نیکې لارې د هدایت د لارې نصیحت او توصیه وکړو. د ګناه په واسطه ګناهګار انسان د ملائکو له دعاګانو څخه محرومیږي. که ګناه موسیقي اوریدل وي که ګناه حرام خوړل وي که ګناه سود او رشوت وي او که هغه ګناه لنډې او تنګې جامې اغوستل وي د زنانو لپاره د دې ګناهونو په واسطه هغه ګناهګار انسان د ملائکو له دعا څخه محرومیږي. الله رب العزت په سورة مؤمن کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن اتق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله فرمایي چې د عرش نیونکي ملائکې او له هغه چاپیره ملائکې د خپل رب ثنا او حمد وایي. هغوی چې په الله باندې پوخ باور او یقین لري د مؤمنانو لپاره بخښنه غواړي او داسې وایي چې ای زموږ پروردګاره ستا رحمت او علم هر شي ته پراخ دی نو هغه کسانو ته بخښنه وکړه چې توبه وباسي او ستا د لارې پیروي کړې ده او د دوزخ عذاب څخه یې وژغوري. ای زموږ پروردګاره دغسې خلک هغو همیشنیو جنتونو ته داخل کړي چې تا یې ورسره وعده کړې ده. د دوی نیک عمل د دوی نیک عمله پلاران ښځې او اولادونه هم دوی سره جنت ته داخل کړي. او ای زموږ پروردګاره بېشکه چې ته غالبه او د حکمت څښتن یې او هغوی له بدیو او سزاګانو څخه وساتې. یقینا چې په دې ورځ باندې ته چې څوک وساتې
نو په هغو باندې به تا خپل مهرباني کړي او دا لویه کامیابي ده. دا د ملایکو دعا ده. له دې آیتونو څخه دا په ډاګه کیږي چې ملائک د هغو خلکو لپاره دعا کوي څوک چې توبه وباسي او د الله تعالی د کتاب او د هغه د استازي د محمد رسول الله د سنتو پیروي کوي. مګر څوک چې ایمانی صفتونه ونه لري، د ګناه په کارونو کې مشغول وي او د حق د لارې پیروي نه کوي، هغوی له دې دعاګانو څخه بېبرخې دي. هغوی د ملائکو له دعاګانو څخه محرومه دي. نو په خپلو بدو عملونو او ګناهونو باندې ځان د ملائکو د دعاګانو نه مه محروموئ. راشئ ګناه پرېږدئ، الله ته مخ راواړوئ. د مرګ او د ژوند هیڅ کم معلومات نه کیږي. داسې وخت کې به تا ته مرګ راشي چې تا به د خپل رب دپاره هیڅ هم نه وي کړي. نه، د مخکې نه ګناه پرېږده، الله یاد کړه، د الله ویرې ته د خپل زړه کې ځای ورکړه. د دنیا د کم نعمت لپاره هغه همیشنی نعمت او جنت له لاسه مه ورکوه. د ګناه په واسطه باندې هغه د غیرت اور چې د ستا په زړه کې دی هغه هم مړ کیږي. ګناه د انسان په زړه کې د غیرت هغه اور مړ کوي کوم یې چې د ژوند او سمون لپاره د بدن د حرارت او د تودوخې حیثیت لري. غیرت له زړه څخه هغه ناوړه صفتونه او بد خویونه وباسي، لکه آینګر چې د سرو زرو او سپینو زرو اوسپنه صفا کوي. نو همدارنګه غیرت د انسان د وجود نه ناوړه صفتونه لرې کوي، خو د چا ګناهونه چې زیات شي او تل لپاره په ګناه کې اخته وي نو له زړه څخه یې غیرت ووځي، تر دې چې بیا نه پر ځان او نه پر کورنۍ او نه پر نورو خلکو باندې غیرت کوي. او ډیر بې غیرته انسان هغه دی چې خپل بد کار خو ورته بد کار نه ښکاري او نورو ته هم بد او فاحش کار ښایسته کوي. د دې نه لوی بې غیرته انسان بل نشته. او د الله اطاعت، د الله پیروي، د الله اوامرو ته غاړه ایښودل د انسان په زړونو کې غیرت ته لا وده ورکوي چې هغه ناوړه خویونه او ناوړه صفتونه د انسان د وجود نه وباسي او تل لپاره د الله اوامرو ته متوجي او په خپل ژوند کې د الله رضا لټوي. همدارنګه ګناه د انسان نه حیا ختموي. حیا د زړه لپاره ژوندون او د هرې ښېګڼې بنسټ دی. کله چې له بنده څخه حیا ولاړه شي نو له هر ډول نیکبختي څخه هغه محروم شي او څوک چې حیا ونه لري هغه بیا په نورو ګناهونو باندې هم اړ نه وي، په هیڅ ګناه باندې باک نه کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان مما ادرک الناس من کلام النبوة الاولی اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رسول الله فرمایي د نبوت لومړنیو خبرو څخه چې کومه خبره راپاتې ده هغه دا ده که حیا ونه کړې بیا چې څه غواړې هغه کوه. د چا په زړه کې چې حیا پرته وي، شرم پروت وي، غیرت پروت وي، هغه ګناه ته لاس نه اوږدوي. هغه خپل عزت پیژني، هغه د خپل حیثیت پیژني، د خپل د کورنۍ، د خپل مور و پلار او د خور حیثیت پیژني. نو هغه هیڅکله ګناه او بې عزتي ته لاس نه اوږدوي. او د ګناه په واسطه باندې د انسان د زړه نه حیا ختمیږي. چې حیا ختمه شوه هغه نه په خپل عزت باندې پوهیږي، نه د خپل د کورنۍ په عزت باندې پوهیږي، نه د مور و پلار او د خور و مور په عزت باندې نه پوهیږي. بیا چې پوه نشه نو د نورو بې عزتي ته بیا هم لاسونه اوږدوي. مسلمان دپاره عزت د هر څه نه لومړنۍ خبره ده. که ټوله دنیا د یو انسان خو چې هغه په ټولنه کې بې عزته بیا هم سپک یادیږي. او عزت چې لاسته راځي هغه د الله په اطاعت باندې لاسته راځي. چې د ناوړه خویونو، ناوړه ارتباطاتو، ناوړه مفاسدو اخلاقونه انسان لاس تر سر شي او الله ته متوجه شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وینا مطلب دا دی چې څوک حیا ونه لري هغه بیا په ګناه کولو باندې صرفه نه کوي او نه د الله رب العزت او نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلاف کولو څخه ډډه کوي. نو بې حیا خلکو ته، هغه کسان چې بې حیا او بې شرمه دي هغو ته ویرونه او ګواښ دی. که نن تاسې د بې شرمي په وجه په هیڅ ګناه اړ نه یاست نو سبا به یې حتما بده پایله او خراب انجام وګورئ چې د الله په حضور کې به بیا ولاړئ. الله به د هر شي پوښتنه درنه کوي. په هغې ځمکه باندې چې تاسې ناوړه کارونه کړي، بې حیا کارونه هم کړي،
ګناه ته ور روان شوي هغه ځمکه به ټول په تاسو باندې شاهدي وایي ځمکه به بیا د خپل اخبار راوباسي یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحا لها د الله نه خلاصون نه لري نه راشئ قدر مو اوریدونکو خپله مسلمانانو ورونو او خویندو خپله او خپله کورنۍ د الله دین طرف ته وهڅوئ د ګناه د بدبختیو د بېعزتي او د بېحیایۍ نه لاس په سر شئ که عزت د دنیا او د آخرت غواړئ هغه د الله په تابعداري کې دی الله دې ما ته تاسو ته زموږ مسلمانانو خویندو او ورونو ته ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو مل شي حبیب یې صد قسم را پریښي یې خبر دی وایي زه ولاړم که زما پر لاره راغلس بختور دی که چا لار کړله غلطه وعذاب ته به رسېږي که چا لار کړله غلطه وعذاب ته به رسېږي ماشومتوب و ځوانیتوب سو پیرهام دي خزانې دي د دنیا شیرین وختونه دي د باد په شان تېرېږي یو ارمان د ماشومتوب مې پوره نه سو بیا ځواني سوه د ځواني ارمان غوټې ځواني تېره سوه پیري سوه قیمتي وختونه ولاړل هسې هسې بازل کېږي قیمتي وختونه ولاړل هسې هسې بازل کېږي ماشومتوب و ځوانیتوب سو پیرهام دي خزانې دي د دنیا شیرین وختونه دي د باد په شان تېرېږي د ژوندون اوږده کلونه راشمار سو سوګړیه د دنیا نقش ژوندون دی وقت ژړ ماتې کرایه د بېرحمه بېوفادون یا د هیچا نه ښکلېږي د بېرحمه بېوفادون یا د هیچا نه ښکلېږي ماشومتوب و ځوانیتوب سو پیرهام دي خزانې دي د دنیا شیرین وختونه دي د باد په شان تېرېږي ماشومتوب و ځوانیتوب سو پیرهام دي خزانې دي حسن یاره که زر کاله د ژوندون وي په دنیا کې حبیب وایي دا مثال ده یو لحظې دي په عقبا کې ابدي ژوندون حسان که دنیا وران نه دورانېږي ابدي ژوندون حسان که دنیا وران نه دورانېږي ماشومتوب و ځوانیتوب سو پیرهام دي خزانې دي د دنیا شیرین وختونه زی د باد په شان تېرېږي